نو شاعرانو ادیبانو ملګرو ته هر کله وایم چې دونه شارټ نوټس باندې دی خپل قیمتي وخت خو او راغم د ټولو ناول خدا خبره ده چې د نوخار تاریخ ولې ضروری دی ځکه ضروری دی چې مونږ مسلمانان من حیث القوم د تاریخ نه څه زده کوو او تاریخ نه چې کوم قوم څه زده کوي نو تاریخ هغې ته سبق ښایي تاسو وګورئ د دنیا چې کوم ترقي یافته قومونه دي هلته په هر یونیورسټۍ کې په هر کالج کې په هر سکول کې د تاریخ یو پورشن جوړ وي د تاریخ مضمون دپاره ښودنې والا ویلو والا خلک موجود وي زمونږ که په کې پي کې نن 14-15 یونیورسټۍ دي نو ډېرو کمو کې د تاریخ شاخونه شته دي ولې چې د قوم دا ضرورت نه دی محسوس کړی چې موږ د تاریخ نه څه زده کړو او د دنیا چې څومره ترقي یافته قومونه دي په هغه هلته کې د تاریخ د پوهنې دپاره په تاریخ باندې د کار کولو دپاره پوره یو شعبه یو ډپارټمنټ او د قوم په بنیادي انسټیټیوشنز کې داسې خلک موجود وي چې ای قوم ته د خپل تاریخ په ذریعه باندې هغه څه وښایي چې دوی پې راتلونکي دور روښانه کړي تاسو وګورئ که ډېر خلک د انګلینډ ته تللي وي او د هغې د لایبررۍ په فسټ دغه باندې وګورئ نو وایي لرن یور هسټري فرام اور هسټري چې تاسو خپل تاریخ زموږ د دې تاریخ نه زده کوئ دا ولې زما تعلق چونکې ارکایول ریسرچ سره دی په مخطوطاتو باندې کاغذاتو باندې زوړ ریکارډ باندې او د هغه زوړ ریکارډ نه هغه خبرې راوښکل چې هغه نه وي څیزونه خو ډېر دي کتابونه خو ډېر لیکلي شوي دي ډېر لیکلي کېږي لیکن هغه څیزونه چې هغه مخکې موجود ني نو ای د کلونیل دور چې څومره ریکارډ دی یو څیز محفوظ ساتلی دی او په هغې باندې ډېر قومي خرچ کړی دی یو وړه غوندې دلچسپه خبره زه تاسو ته کوم ما چې کله هلته کار کولو نو یو فایل باندې د ګاندهیجي او ډیټ سره پوایزن نو دا ما دپاره ډېر د دلچسپۍ باعث جوړ شو او هغه فایل ما ډیمانډ کو هلته طریقه دا چې اول به فایل ډیمانډ کې هغه به ستا هغه سیکشن ته راشي المارۍ کې پروت وي بیا به یې ته راوالې ګورې به نو هر یو فایل ته داسې دومره غټ د سرمنې کیبن جوړي بیا په هغې کې فایل وي ښه د سرمنې مزیدار ښه فیسیلیټیټډ طریقې سره وي لیکن کله چې ما هغه فایل کولو کو اگر چې هلته کې د 1000 فایل یعنی کاغذونو فایلونه هم موجود صرف یو چټ په هغې کې و چې وایسرای ډاکټر ته لیکلي و چې ګاندهیجي له په زور باندې د شپې څه خوراک ورکړه چې دی هسې نه وفات شي د هغه وختو کله چې هغه روژه ایوته برد وی هغه روژه یې ایښې وه په سیول نافرمانۍ دور کې او جیل ته تللی جیل نه یې اسپتال ته ولېږلو اسپتال ته هغه ډاکټر ته وایسرای هدایت ورکړو دا یو چټ ای په دومره لوی فایل کې ایښی او دې له باقاعده یو کیپشن او یو حصه ورکړې وه چې دا مونږ سره محفوظ وي لاندې د وایسرای دستخط ډاکټر ته مختصر دغه آرډر دومره څیزونه ای محفوظ ساتلی دي بل یو وړوکې غوندې د دلچسپۍ خبره کوو د 1880-85 دوران کې د دیر نواب یو رواره چا قتل کو خو هغه ای قتل شوی و خو ای خودکشي ظاهره کا او په هغه فایل باندې د هغه علاقې چې کوم دا خو چونکې سټیټ و د برټش ګورنمنټ لاندې نوی راغلی و خو آزاد سټیټ و د هغه ځای چې کوم پولیس افسر تللی و هغه لاندې ابزرویشن لیکلي چې دا زه وایم چې دا خودکشي نه ده دا مرډر دی ځکه دا تماچه چې کومه ده دا دونه فاصله کې ده او د ده په جامو باندې د بارودو هغه مارکس چې دي په دونه دغه کې دي دا سیزم ای محفوظ ساتلی دی اعلان کې زنګ په تاریخونو کې همغسې را روان دی چې دا د خودکشي کړی و اعلان کې د جایداد مسله وه نو دومره وړې خبرې دغه قومونو محفوظ ساتلی دي په خپلو محافظ خانو کې په خپل هر څه کې پرسنل ډایریز یې دومره ساتلی دي لیکن زمونږ دا حال دی
چې موږ دغسې کتابونه ولیکلی شي هغه غیب شي. د ویلو شوق ډیر کم شو. نو په دې دور کې چې دی د تاریخ د لوستې دپاره ډیر غټ ضرورت دی. او ډاکټر صاحب چې دا کم کار کړی دی نو عموما چې کم کار کیږي یا پروفیشنل خلک کوي، استادان وي د تاریخ ادب سیاست سره، نو په هغه موضوع کې کتابونه لیکي، پروفیسران وي. لیکن ډاکټر صاحب دی بیسیکلی کارډیالوجسټ د امراض قلب ډاکټر دی، لیکن هغه کتاب په یو ادب او تاریخ باندې لیکلی، نو دا پوره د زړه معامله دی، نو خار سره مینې کړی ده. او په دې کې څومره هم د دې ستاینه وشي نو دا به کمه وي. بله خبره دا ده چې دا د ښارونو تاریخ چې دی دا اوریجنل د تهذیب تاریخ دی. یو ځای کې اوسټ وال سپینګلر لیکلی دي په غالبا زوال مغرب کې ډکلاین آف د ویسټ کې، چې د ښارونو دا تاریخ چې کم دی د دې نه د تهذیبونو او د ثقافتونو تاریخ جوړیږي. دغه وجه وه چې انګریز کم چرته هم تللی دی نو د ړومبې د هغه علاقې ګزټیر تیار کړی دی. دلته هم چې په 1849 کې د KP